محمود الحسن رحمه الله دا څه کله انګریز ونیولو نو جیل ته واچولو. شیخ الهند رحمه الله 4.5 کوله یا 4 کوله د په جیل کې تیر کړی دي. دا شیخ الهند رحمه الله څه کله په جیل کې وو نو حسین احمد مدنی رحمه الله ډیر خفاو. شیخ الهند رحمه الله استاد وو، حسین احمد مدنی رحمه الله شاګرد وو. دا حسین احمد مدنی رحمه الله لوړو جیل ته ورپسې انګریز ته ویلو چې مو خپل استاد سره قیدی کې، زه خپل استاد سره په جیل کې شپې ورځې تیراوم. انګریز ورته حیران شو چې ته په جیل کې څه کوي مو سره؟ نه زه په جیل کې د خپل استاد خدمت کوم. ما استاد ته په جیل کې ډیر تکلیف ملويږي. نو حسین احمد مدنی رحمه الله به څه کله شیخ الهند رحمه الله سره قیدی کو نو شیخ الهند رحمه الله به شپې نفلونو ته چګیدلو، نفلونو ته به چګیدلو، تهجد به کولو. نو حسین احمد مدنی رحمه الله بار برنډې کې، شیخ الهند رحمه الله نه کمرې کې. نو حسین احمد مدنی رحمه الله به اوبو په لوټي کې به ورته اوبه راواخیستلې، سړې اوبه وې، نه لوټي باندې به پوسه خپله خېټه کېږدوله. خېټې ګرمولې د واجې نه به ټوله شپه په لوټي باندې خېټه ایښې وه، ټوله شپه به دا عمل کولو، اوبه به ورته ګرمې کې. نو اوبو به خپل کوم سړولو آبې ختم شو، لږې به داسې تمنې شولې، ګرمولې طرف ته به مایلې شولې. نو یوه هفته مسلسل حسین احمد مدنی رحمه الله ټوله شپه خپله خېټه په لوټې باندې ایښې وه او اوبه یې ورته ګرمولې. نو حسین احمد مدنی رحمه الله به حضرت شیخ الهند رحمه الله ته اوبه مخکې کې هغه به اودس په وکړو. نو شیخ صاحب ونه پوښتنه کوي چې حسین احمده دا اوبه ښه ډېرې ګرمې دي، اوبه ښه ډېرې مزیدارې دي، هغه به اودس په وکړو. نو په 8مې یا په 9مې ورځې باندې حسین احمد مدنی رحمه الله سترګې پټې شوي دي، خوب یې راغلی. نه کومې اوبه وي او اوبه ونه پورته شوي دي، ګرمې نه یې کړي. حسین احمد مدنی رحمه الله خو بیا وله شوی. نو څه کله یې ورته اوبه مخکې کولې، حسین احمد مدنی رحمه الله ډېر پریشان او ډېر غمجان و چې ما استاد به شیخ الهند رحمه الله اوس په سړو اوبو اودس څنګه کوي؟ دا خو ډېر ضعیف ده، دا خو کمزوره ده، اودس په څنګه کوي؟ نو حسین احمد مدنی رحمه الله کله ورته اوبه مخکې کړي ورته فرمایي چې ای بچیه، ای حسین احمده، اوبه خو نن ډېرې یخې دي، ای مخکې غنتې اوبه ښه نه دي؟ دا ویلې؟ نو ده ورته چې شیخ صاحب